د څنګه زنانو سره نکاح کول هغه بهتر دی او غوره دی. اکثر نوجوانان د داسې زنانو سره نکاح وکړي چې هغه سبب بیا د پریشانۍ، هغه سبب د خفګانۍ، هغه سبب د کور د فساد او درواني. نو حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې یو خو زنانه سره نکاح کول د څلورو خصلتونو د وجې نه کېږي، چې هغې کې څلور ښه خصلتونه بخاري شریف روایت دی. یو د مال په وجه باندې چې زنانه مالداره وي، مالی لحاظ یې ښه وي. دویم د خاندان په وجه باندې چې د هغې د خاندان ښه وي نو خلک د هغې سره نکاح کول غواړي. او دریم د ښایست په وجه باندې. او څلورم د دې د دین په وجه باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا څلور قسمه زنانو سره نکاح انسان کول غواړي نو ستا لاسونه د نبی صلی الله علیه وسلم وایي دا دې ککړ شي، یعنې ته دینداره منتخب کوه، مطلب دا دینداره زنانه سره نکاح کوه. دویمه خوش اخلاق زنانه. یو خو چې زنانه نیکبخته دینداره نو دا خو ډېر زیات ضروري دی. نو که داسې دینداره نه وي، زنانه بېدینه وي، نو هغې په باره کې بیا زنانه د خپل ځان هم خیال نه ساتي او د هغې په وجه باندې بیا خرابي پیدا کړي. دویمه هغه زنانه چې هغه خوش اخلاقه وي. خوش اخلاق زنانه سره به نکاح کوي چې هغه هر ټیم تندی یعنې بوجۍ کړی او ته راشي او تندی تریو کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زنانه خو هغه زنانه ده چې خاوند بهر نه راشي او هغه ته خوشحاله کړي. مطلب دا چې ته کور ته راځې او خوشحاله. نو چې ته کور ته راځې او بهر لا خوشحاله او کور کې د غمونو په مصیبتونو په یعنې بوجونو کې هغه بندېږي، نو د هغې نه یعنې دغه زنانه نه یعنې نکاح کول ورسره ښه نه دي داسې زنانه سره. نو داسې زنانه به چې هغه خوش اخلاقه وي. او بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې انانتون چې هغه په معمولی خبره باندې فریاد نه کوي. انانتون هغه ښځه چې هر فریاد کوي په معمولی غوندې پریشانۍ باندې، یعنې ویر شروع کوي چې جو داسې چلو شو هغسې چلو شو او جو دا مسله ده او ستا کور کې جو ما څه ښه نه دي لیدلي او ستا کور کې جو زه زری شوم او ستا په کور کې څه شی دی. نو داسې زنانه سره نبي علیه الصلاة والسلام وایي تاسو نکاح مه کوئ، بلکې هغه زنانه چې هغه فریاد نه کوي د هغې سره نکاح کوه. دویم حدیث پاک کې راځي منانتون هغه ښځه چې هغه په خپل خاوند باندې هر وخت احسان کوي،
د داسې زنا سره نبی اسلام نکاح کو یعنی د داسې زنانه سره نکاح مه کوه چې هغه په خپل خاوند باندې احسان کوي چې ستا ته څه شی وي او ته خو جو عاجز وي تا کرسو او ما یعنی ستا دپاره دا وکړه دا مې وکړه دا دې مې وکړه منانه ټول د داسې زنانه سره نبی اسلام وایي دا نکاح مه کوه ځکه دا زنانه دا ستا دپاره د خیر ذریعه نه ده او دریم نمبر حنانتون ښځه چې نبی علیه السلام وایي دا ښځه ده چې هغه په اولني خاوند یا اولني خاوند اولاد باندې عاشقه وي او اولنی خاوند یعنی تا یو ښځې سره نکاح وکړو هغه د هغې مخکینی بل خاوند و هغه طلاق کړه یا خاوند مړ شو دوباره تا ورسره نکاح وکړو او هغه ستا څه ښه نه یادوي او ټول د هغه اولني خاوند ښه یادوي نو د داسې زنازه سره وایي ته نکاح نبي علیه السلام وایي مه کوه او بل نبی علیه السلام وایي حداقتون یعنی هغه ښځه چې د هر څیز خواهش لري او د خپل خاوند نه یعنی نشي غوښتی نو داسې زنانه چې هر شی خواهش داسې لري چې د هر شي خواهش لري نو او د خاوند نه غوښتی نشي نبی اسلام وایي د داسې زنانه سره به نکاح نه کوي او پنځم نمبر یعنی براقتون هغه ښځه چې هر وخت په زیب او زینت کې اخته وي عبادت ته پاتې مونځ ته پاتې روژې ته پاتې دینداري تلاوت ته پاتې د خاوند خدمت ته پاتې صرف په خپل زیب او زینت کې چې خپل ځان پالش کوي او یو شی بل شی دا یې په معمولاتو کې ګرفتاري نبی علیه السلام وایي داسې زنانه دا به نه کوي او شپږم نمبر یعنی شداقتون هغه ښځه چې هغه ډېرې خبرې کوي وایي دا ښځه به هم نبی علیه السلام وایي نه کوي ځکه دا سړي په سر باندې درد کوي ښځه هغه بجاغی چې هغه ډېرې خبرې نه کوي بلکې هغه قیمتي خبره چې نو هغه یعنې وکړي نو داسې زنانو سره نکاح کول چې او بل نبي علیه السلام دا هم ویلي دي چې د حسینې زنانو سره به نکاح کوي یعنې حسینه زنانه مطلب دا چې د هغې طرف ته یعنې ستا بل طرف ته بیا سبا له سترګې نه مایل کېږي ګناه نه محفوظ وي نورو زنانو ته بیا نه ګوري نو حسینه به د دې وجې نبی اسلام وایي تاسو نکاح کوئ ځکه د جنت د حورو یو صفت چې نو هغه یعنې هغه دا دی چې هغه حسینې دي او بل نبی علیه السلام وایي چې د هغې هغه زنانه سره نکاح کوئ چې د هغې مهر لږ وي د کومې زنانه چې مهر زیات وي نو د هغې سره نبی اسلام وایي تاسو نکاح مه کوئ یا هغه زنانه چې هغه د زیات مهر طلب کوي چې زما د مهر زیاتي نو د داسې زنانو سره نکاح کول دا بهتر نه دي یا داسې کله ناکله خاوند سړی تپوس کوي چې دا ښځه مالداره ده او که غریبه ده نو که مالداره نو غالي نو نبی علیه السلام وایي دا مالداره ښځه چې تاسو اخلی د دې خاوند نیت خراب دی نو دغه سړي له هم جنۍ مه ورکوه او داسې جنۍ چې هغه د خاوند د کور معلومات کوي چې دا خاوند زمونږه دا خاوند څنګه دی مالی حیثیت سره ښه دی یا نه ښه دی نو د دغسې نبي اسلام وایي د داسې زنانه سره هغه یعنې نکاح مه کوه ځکه دا صرف د دوی نیتونه خراب دي دوی صرف به مال غواړي او بل یعنې هغه زنانه چې هغه نبي اسلام وایي داسې زنانو سره به نکاح کوئ تحابو مطلب دا چې تاسو یو بل ته هدیې لیږئ خرانې کور ته هدیه لیږئ نو دا تمه مه نه کوئ چې ماله به زیات راکړي دارنګې د ښځه د خاوند کور ته شی لیږي نو دا به هم نه کوي د خرانې د طرف نه یو څیز راځي نو هغه به هم دا نه کوي چې لکه ما ته زیات څه میله وشي دا به نه کول پکار دی او نبي اسلام وایي تحابو یعنې تاسو یو بل ته هدیې لیږئ او دارنګې په خپل منځ کې محبت ساتئ یعنی محبت ساتئ او دریم نمبر هغه زنانه سره نکاح کول هم بهتر نه دی چې هغه زنانه بچي نه کېږي یعنې شنډی موږ ورته پښتو کې شنډه وایي نبي اسلام وایي د داسې زنانو سره نکاح مه کوئ ځکه رسول علیه السلام حدیث دی بل چې زه به قیامت فرض باندې
یعنی خپل امت باندې په زیاتوالي د امت باندې فخر کوم په نورو انبیا په نورو امتونو باندې. نو ځکه نبی السلام وایي چې چا الواد زیاتې خلک وایي چې منصوب بچي کمی وایي دا بهتره ده، منصوبه بندي کول پکار دي. او الله وایي چې وما من دابة الا علی الله رزقها، یعنی داسې یو زنده سری نشته چې الله ولا رزق نه ورکوي. رزق وعده خو الله کړې ده، نو ته بیا ولې داسې خبرې کوې؟ او د الله نبی داسې وایي چې داسې زنانه به نالي چې د هغې بچي کمي، یا داسې زنانه به هم نالي چې هغه شنډی بالفرض بچي نه کیږي. داسې زنانه خاندان والا به ګوري چې د هغې بچي نبي علیه صلات وسلام وایي چې هغه زیات وي. او بل دا چې پیغله زنانه بالي، پیغله ښځه بالي، ماشومه به نه اخلي، ځکه د پیغلې ښځې سره وایي محبت زیات وي. او بل دا چې هغه ښځه چې هغه خانداني وي، یعنی داسې خاندان سره تعلق ساتي چې هغه خاندان دیندار او نیک وي. که داسې زنانه هغه خاندان سره تعلق ساتي چې هغه خاندان دیندار نه، خاندان نیک نه، نو هغې سره به هم د نکاح د محبت نه ساتي د نکاح کولو، ځکه سبا له به ته هم بیا بېدینه کېږي. د هغې په وجه باندې بیا به هغه د خپلو بچو پرورش هم نشي کولی، هغه بچي به هم بیا بېدینه کېږي، هغه بچي به هم بیا یعنی بېدینۍ ته اوړي. نو د نیکې زنانه کوشش به کوي، ځکه چې بیا سبا له ستا نسلونه بچي هغه نیکان او پرهېزګار یا د هغې پرورش وکړي. نو دا څو قسمه زنانه دي چې رونو داسې زنانه نور هم داسې ډېرې دي، خو حدیث پاک کې راځي د داسې زنانو کوشش کوئ چې هغه بهتري، او د داسې زنانو کوشش مه کوئ چې هغه بهتري نه وي، ځکه دا بیا سبب د پریشانۍ جوړېږي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.